درې مهمې جملې زده کوو کله چې تاسو ته څوک ووایي چې تاسو ته څوک څه خبر وکړي او تاسو یو کار نه وي کړي، تاسو ورته وایي ما څه کړي دي. ما څه کړي دي دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي was habe ich gemacht. was habe ich gemacht یعنې ما څه کړي دي. او کله چې تاسو یو ځای ته نه غواړئ چې لاړ شئ او وایئ زه نه غواړم چې لاړ شم، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich will nicht gehen. ich will nicht gehen ویل وای غوښتلو ته. او کله چې تاسو د یو شي مخالف نه یاستئ او تاسو وایئ زه یې مخالف نه یم، زه یې مخالف نه یم، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich bin nicht dagegen. ich bin nicht dagegen یعنې زه یې مخالف نه یم د یو کار، د یو شي او د چا. کولی شئ دغسې جملې اصطلاحات زما سره زده کړئ او لایک او فالو مو هېر نه شي. یوټیوب ته هم ورتلی شئ، د یوټیوب نوم د ناصح احمدزی لاندې مې نوم لیکلی ده.